د ملا نصرالدین غوا. ډېر پخوا په یوه کلي کې ملا و، هر عمل یې له عالم څخه جلا و. نه هیڅ وخت په جومات کې هستېدلی، نه په ژوند یې امامت و چا لیدلی، خو په علم کې تر هر ملا بهتر و، په خبرو کې تر ټولو زورور و. نصرالدین په کلي کور کې پیژندلی، پر کمبله د ښادۍ او غم ښاغلی. دی په زړه کې ډېر ساده، په خوله هوښیار و، هره ورځ به غولېدلی پر بازار و. نارینه ښځو به پټ باندې خندله، د ملا یوه کیسه یې کړله چې ملا اومې هګۍ وې رانیولي، په خپل کور کې ایښولي رنګولي، تر اومو یې په ارزانه وې پلورلي، او مېرمنې پرې شراوې اورولي. د ملا وې په مالت کې کیسې ډېرې، هم خوږې هم د خندا له حده تېرې. چا ویل د ملا ورک د ژوند درک وي، همیشه به پر خره سپور وي، خر یې ورک وي. یوه ورځ یې رانیولې یوه غوا وه، په رنګ توره وه، اوږده لکه بلا وه. په بازار کې یو دلال و غولولی، د دې غوا یې هر کمال ورته ستایلی. ملا هم په جګه بیه پیرودلې، په خوښۍ یې وه تر کوره راوستلې. ویل ښځې د شیدو به مو ویالې وي، هر سهار او هر ماښام به مو میلې وي، هره ورځ به مو میله وي پر کوچیو، حاجت نه لرو بازار ته د غوړیو. خو نه غوا ورته یوله په شیدې کړې، نه ملا ته یې نصیب کلکې مستې کړې. که هر څو یې وې، که هر څو به یې سلاوې مشورې کړې، رنګ په رنګ یې ورته جوړې ارداوې کړې. ملا هرې خواته واچولې منډې، د وښو به یې راوړلې ورته پلنډې. غوا بلا وه په هېڅ رنګ نه مړېدله، کرۍ ورځ یې وې رمباړې غړمبېدله. نه شیدې وې، نه مستې وې، نه کوچي وه، کور چټل و، بوی نیولی و، خواري وه. د ملا مېرمن به ټوله ورځ لګیا وه، هر څه پاته په خدمت کې به د غوا وه. غوا په کور کې د ملا دپاره غم سو، د مېرمنې له نارو یې زړه قلم سو. څو د غوا له رانیولو سو پښېمانه، په سهار وختي یې ګنج ته کړه روانه. غوا خوړلې هم واښه هم ارداوې وې، چاغه شلنډه وه، په ګنج کې یې نارې وې. سمدستي دلال ملا ته سو ور وړاندې، په ځیر ځیر یې غوا کتله لاندې باندې، چې له لېرې خریدار پر راښکاره سو. د دې چاغې ښایستې غوا په ننداره سو. ویل وایه څومره غواړې درهمونه، چې په مخ کې نن لرمه ډېر کارونه. دلال ستړی سو د غوا په صفتونو، ورته لاندې سو تر سلو سوګندونو، چې د غوا پلار او نیکه د ترکستان دي، که یې مور که یې انا د هندوستان دي. د ښکارېږي یې نسلي سترګې له ورایه، په خوارۍ مو راوستلې تر دې ځایه. ګزاره یې په هوا او په اوبو ده، د خوراک نه د وښو نه ارداوو ده. سر و کال به درکوي شیدې پرېمانې، بې خواریو بې مصرفه او ارزانې. په سهار او ماښام 2 منه شیدې کړي، درته ډکې له کوچیو به کاسې کړي. ملا واورېدې خبرې په خندا سو، و دلال ته په پسته ژبه ګویا سو. که زما غوا لري دا دونه صفتونه، زه ساده یم چې پر اخلم قرانونه. خپل غوا مې ولې وباسم بیابان ته، شیدې ولې وړم د بل سړي دېګدان ته. غوا یې بېرته راویې کړه له بازاره، تر خپل کوره یې 2 ګامه کړل له لاره. غوا یې بېرته راویې کړه له بازاره، تر خپل کوره یې 2 ګامه کړل له لاره. چې په کور کې بیا ملا سو، بیا یې غوا سوه، له کاله په هغه ورځ پورته غوا سوه.